چې دعوت را لګلې لکه موږ چې ودونه کوو کارټونه لیکو کارټ کې دعوت دغه اسلام را لګلی دا قرآن عظیم شان را لګلی په دغه عمل کې دماغ ورته راشه دا بیا د خاصیت هلته به بیا د الله تعالی په مېلمستیا باندې او داسې مېلمستیا نه لکه د دنیا هغه ډېره عزتمنه مېلمستیا د خوشحالۍ مهال چې تېرېږي چې هغه سړی ټول په اشتها کې شي او خوراک کوي په ټول خوراک او چکاک باندې څومره وخت لګېږي نیمه ګنټه نه لګېږي بیا داسې مېلمستیا چې ته لږ ښه وږی وې او امام د وږی مقریر شو لږې ډېرې وخوړې وروسته بعد بیا خپلې معدې نه فاضله بیا د سر نه فاضله بیا د تنګي تکلیف د تنګي تکلیف بیا ډاکټر ته ځه بیا معالجه کوه بیا دا کوه بیا دا کوه خوړل په مینه نه شو کړی ډارېږو چې مرض ورسره تړلی ده هلته بیا داسې ده چې اول په جنت ته ور داخلېږي زیری در باندې کېږي چې همیشه زندګي د مرګ ځای نشته هلته همیشه صحت نه مرض نشته هلته همیشه غنا نه مسکنت نشته هلته همیشه ځواني د سپېڅلتوب نشته هلته همیشه خوشحالي د خفګان نشته هلته همیشه محبت د حسد نشته یو کروڑ کاله نه یو ارب کاله نه زندګي انتها لري نه او د الله په فرموده زیری ده د شک او د شبهې ځای نشته دغه ملبسونه چې جوړېږي د یغه قرآن عظیم شان چې د الله د طرف ته رالېږلی فکر ته د جنت موږ مسلمان د علما په دې پوه کوي چې دا د خدای د رحمت تحفه ده وایو د سر نه تر پښو ځان په دغه زینت باندې مزین کړه دغه سپینه جامه د اسلام واغونده خو دغه اسلام چې د الله د طرف نه ورا شوې تحفه ده ورضیت لکم الاسلام دینا د بنده قانون نه ده د بنده آیین نه ده چې اول په خېټو پورې مشوره وکړو یو قانون جوړ کړو د ابادۍ او د کامیابۍ خیال کوي وروسته بیا نقصانونه پکې راښکاره شي هغه د موږ د الله جوړ کړی قانون بېرته زموږ دپاره د تکلیف ذریعه وګرځي هغه نه ده د الله تعالی د طرف نه انتخاب ده هغه وخت چې موږ یې پیدا یو د دغه لوډسپیکر په ټولو امورو باندې پوهې د لوډسپیکر د کمپنۍ والا ته او د مدرسې ناظم او طالب او مولوي صاحب ته زه پیر هم یادېږم ملا هم یادېږم شیخ راغي صاحب یادېږم خلک القاب هم راکوي عزت هم راکوي خو په دا هم نه پوهېږم چې څنګه چلنېږي څنګه د کمپنۍ والا به ګیره ښیي برېک به ښیي په هېڅ ډول نه وي هغه په دغه بند کې جوړ ده موږ جوړ کړي الله یو پیدا کړي الله تعالی یو نحن اقرب الیه من حبل الورید اما الله چې موږ ته تر موږ رانږدې ده د عند ظاهر په اصطلاح باندې د علم په حیثیت موږ په خپلو علمو نه یو خبر خدای خبر ده موږ د خپلې کامیابۍ په امورو نه یو خبر خدای خبر ده ځکه هغه فرصت نه جوړه کړې زړه دې نه ده خپل زړه یو نه درېدلی ګوره یې موږ د بدن جز ته خو نه درېدلی
د دغو پروژو د کامیابۍ لپاره ټول اسلام غوره کړی دی او دوی ګلوګونو اسلام دی اما خبره سا با قدرت سا هغه رحیم او کریم سا هغه مهربان او مشفق سا یخدو موږ په دغه اسلام غوره کړی خو دا اسلام د څه شي د عبادت ده د دغه نه کله تعبیر کېږي علماء هر څوک د خپل فکر موافق کله تعبیر کېږي چې اسلام عبارت د درې شیانو نه علم عمل اخلاص اول علم چې علم نه ما ته ټول دا قرآن عظیم شان دی الله د طرف نه تحفه راغلی ده او د رحمت تحفه ده د عزت تحفه ده خو هلته رحمت او عزت که چې ته په قدر پوه شي چې زه اوس دا اوبو چې کوم د ځینې په وخت کې د ما نه درته ماتېږي زما ګټه ده د تن د نمرې او اوبو درته پرتې دي ته یې نه پېژنې دا فایده یې نه خبر چې دا د انسان دلته ماتېږي مرګ ته په بچ کېږي تیار موجود شی به ته صحیح ته ومرې خو دا د محسوساتو شیان چې خوراک ته چکاک ته پوکاک ته مسکن ته د دغو شیان موږ په سترګو لیدلي دي دا مو زړه ته لوېږي په دغو پسې لګیا یو د اسلام ټول حقایق ټولې قاعدې چا کوم ذات موږ د اسلام رالېږلی یو ده ته خبر کړي وي پټه نه ده خو دا چې موږ ځان نه په خبرو دا به د موږ انسان دی د دې وجې نه اول حکم پیغمبر علیه السلام ته چې د دغه قرآن عظیم شان نزول کېږي او بس د خلوت نه کېږي یکسویي نه کېږي دنیایي تعلقات نه کوي غره کې اوسېږي غریبان او خپلوان پرې ګډې غره ته ځي هغه یکسویي په حال کې چې توجه ټوله الله طرف ته په الهام او په خوبو بنا شوه په هغه کې اول حکم ورته کې اقرا اول د قرآن عظیم شان اولنۍ ټکي چې نازلېږي د ویلو حکم ده چې قرآن زده کړه اقرا نو اول علم غواړي او د دې لپاره چې اسلام علم غواړي بغیر د علم نه اسلام عمل نشي کېدای الله دا علم را باندې فرض کړی دی دا یو غواړي اهمیت باندې پوهې را باندې فرض کړی دی خو علم د متلاګمین او دا د عوامو ته وایي علم دا معنا نه چې ټول به بسترې اخلو په مدرسه کې په اړه د نوراني قاعدې نه د بخاري شریف پورې به علم کوو بس دی هغه بیا تعالیم ویل کېږي د سپینې ګیدې نه بعد به بیا عمل شروع کړو نه علم په ځان په دین ځان خبرول عربي دی یو لفظ نه ایسته یو کتاب دی ویلی خو چې تعلق د علماو سره یې په هره مسله کې رجوع کوي عالم ته فکر نقل کوي په یوه یې په پښتو سره ورخلاص کړي او دا په دغه طریقه وکړه غسل په دغه طریقه وکړه لمونځ په دغه طریقه وکړه هغه عالم شو په رسول زندګي چې تاسو یې دا به موږ غواړو چې کاروبار ټول پرېږدو او په مدرسو کې واړو کاروبار مه پرېږده په جمعه کې یوه ورځ پرېږده خو موږ هم په جمعه کې یوه ورځ خو پرېږدو نه ویلي په څه شي دی پرېږدو د ذهن د برابرولو لپاره یې پرېږدو د شپې په 2 بجو هغه کله به دلته چې زنانه وه جلسې به په شپه وې ډېرې بیا به چې لاړو ماڼۍ ته بیا به د ماڼۍ ته د خوب ځای ته چې ځو کله به 1 بجه شوه کله 2 بجې چې راوګورې بازار ټول ډک ده د خلکو او ما به ورته خندل په یوه سپورټر ټوله ګډه وه شاته یې ګلدوبو دوړې چې سپاره د مخ دی
شروع کېده هلته موږ هلته ستارمنجي سلسله ځای کې شروع کېده دلته یې څوک راغلي دي ولې واحدې دوه د نن چوټۍ د نن خوبونه کوي بیا دوه مقام وچ شوي یو طرف ته خوب په دغه ورځ غوره کوي چې چوټۍ ده دوم طرف ته دماغ پرش کوي ګرځي په سیلونه وکوي پلانکي ځای ته لاړ شه 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 یو ورځ خو چوټۍ په کار ده دین ته څوک چوټۍ نه لري دین ته وخت نه لري د اسلام د عزت خپې ته وخت نه لري چې یوه ورځ خو په جمعه کې یوه ورځ ورشه د علماو سره وخت تېر کړه خپل مشکلات ورته ووایه پېژنه تر وکړه یو وخت کې موږ د یو ورور هغه د شهادت منظور کې په یو ځای کې ملایي وه پیرامشاه کې دا د جمعې خطابات په ما کوله د جمعې په لمانځه کې مې د عوامو اعلان وکړو چې او مسلمانانو په شرعي لحاظ باندې تاسې په موږ دا حق لرئ چې د دین د مسایلو پوښتنه وکړئ موږ به انکار نه درته کوو موږ حق لرئ موږ به جواب درکوو او بیا مې دا ورته ویلې ما زه د علم په لحاظ کمزوری یم د دې مسلې پوښتنه وکړئ که ایمان نه وه زده تاسو ته به دا جواب نه درکوم کلیوالو چې ته ورشه پلانکي ملات ته هغه خواري به بیا زه درته کوم چې ایمان نه وه زده زه به ځم د هغه بشر عالم ته زه به د یو استاذ نه پوښتنه کوم د یو علاقې د علم پوښتنه به کوم ځکه علم کې به تواضع وي تکبر به نه وي دا چې نن په ټکي پوه شو دا کې دنیا نه مني صحابه هم صدیق اکبر غوندې اعلم د امت هغه به د لاندې صحابهو نه پوښتنه کړه مسله به پېښه شوه معلومات به نه وو ورته حضرت عمر ته معلومات به نه وو پوښتنه به یې کړه هلې زه به پوښتنه درته کوم او د زنانو داسې مسایل دي چې اکثره په مبتلا دي په مشغول دي په مبتلا دي جامه پښتو باندې تعبیر دوی په جامه کوي په میاشت کې ماهواره مرض وي عادت دې وي مثلا پنځه شپې عادت واو پنځه شپو باندې هغه جامه وینه ونه درېده شپږ شپې شوې اووه شپې شوې اته شپې شوې ناست شوې پنځلس شپې شل شوې دا ښځه به څه کوي کوز به کوي که به یې نه کوي په مبتلا دي په اکثره کورو کې ما د زنانو مسایلو کې پټ ماته راځي په کوټه کې پوښتنه کوئ نه به پورې د سپیکر اعلانوم نه به چاته ویایم خو خدایي مسؤلیت په خاطر چې په قیامت کې الله تعالی بیا که موږ نه پوښتنه ونه کړي چې د خلکو وړی به دې خوړی روپۍ یې درکولې جوبونه به ډکول شکراني او نصراني به اخیسته او د امت په بیا کار نه درلود ځان مو نه په خبره و چې دوی دا شرعي نقصانونه مو لیده او څه مو نه ورته ویلې په درې کاله کې تقریبا یو سړي دوه وارې د ما نه دغه پوښتنه کړې دي کور ماهواره مرض دومره و اوس دومره شپې واوښتې چا بیا پوښتنه نه ده کړې په د حاضره جمع کې ناست خلکو کې به داسې څوک وي چې د زنانو د مسایلو پوښتنه چې دا یې په خپله تللی یو عالم یې پوښتنه کړې شرمېږي په دغه خبره زموږ کله یو زنانه کوچۍ راغلې وه زموږ کور والاو ته یې پوښتنه کړې چې امام مرض مثلا غوښتې مې عاده کړو اوس څلور میاشتې کېږي ما لمونځ نه ده کړی څلور میاشتې کېږي ما لمونځ نه ده کړی مرض شروع ده مېړه ته جوړ یم هغه یې زه شرمېږم زه څنګه یې پلاره دا پوښتنه وکړم دی تاسې کله نن راغلی یم د ملایانو کور یې که تاسې ته څه معلومات وي زموږ د مسلمانانو دغه حال ده په دغه مسله کې شرمېږو چې د رحمت تحفه ده د الله که یو شرمېږو د شرم په ځای کې ولې نه شرمېږو الله تعالی راته حکم کوي موږ خویندو میندو ته خطاب کوي چې اننې په کورو کې اوسئ وقرن فی بیوتکن لوڅ مخ لوڅ سر لوڅ غړی لوڅ لاس د بې پردګۍ په حال کې به د کور نه نه وځئ خو د حج په موسم آداب یې مخ به نه پټوي د ښځې احرام په مخ کې د مخ به نه پټوي اوس هغه غیرتي ذات چې الله ته د غیرت په تقاضا یې زنا حرامه کړې ده خو غیرتي ده چې ده د مینځې سره څوک موږ ورته چې ټول غلامان دي الله ښځې ټولې مینځې دي الله چې ده د مینځې سره څوک زنا کوي د چا د خور ورور سره چې څوک
بدعملي کوي او دا سړی په خبر وي ته دغه غټ دوس شته بیا د دوس ځای جهنم ته که نه ده الله تعالی موږ ولیدلي په دغه علاوې احرام کې مخ نه پټي اوس په هلته نه شرمېږي چې حج په کوې په ښځه مخ دې لوڅ په الله تعالی د طرف نه حکم دا ده خو چې دلته وي پټې ده موږ یوې مسلې باندې پوښتنه باندې شرمېږو او چې موږ قومي دستورونه وي دا قومي ودونه شي سر پورا کړی ته ټول کړي د دعوت طریقه زور سر یو نیم سر ښځې یو کور ته ورجمع شي واده ده د پلانکي د پلانکي واده ده ښځې ښه ځانونه جوړ کړي پر یارو باندې د سطر خبره نشته هلته چې لاړې په پردي کور کې ګډېږي په پردي کور کې سندرې بولي د هغه کور ځوانان سپین ږیري ټول لکه د وجې نه وجې خو خدمت ته دغه یې کور ده هغه ټول نن سبا خو بیا ریکارډونه هم کوي سندرې پردی سړی اوري مخې پردی سړی ویني دغه نه شرمېږي هلته شریعت یې ښځه په اذان هم نه کوي چې غږ یې بل څوک وانهولي او سندرې بولي او بیا اکثره کورو کې د دې لپاره دا خبره کوم چې ورپامه شي چې دا کوم کور کې ودونه یې چې موږ تاسې پښتني دستور هم دا ناوې بیا سندري تر مازدیګره تاسې په قسم وروسته مو نه ورپام قسم کله پوښتنې شروع کړم دا پوښتنه بیا په دا ښځو څه کړې ده چې دوی په کور کې لمونځونه وکړل سل یو نیم سل ښځې په یوه کور کې جمع وي یوه نلکۍ چې غاښونه یې لوېدلي هغه ښځې که لمونځ وکړي هغه نو په سندرو نه دي ورخلاصې دي اتڼونه نه دي خلاصې او یا اتیا ښځې په یوه کور کې لمونځ پرېږدي فرض حکم د خدای پاک مات کړي د کور سړی هم خوشحاله ده واده دروند د ټول کلي ښځې راغلي دي چې پلار بېرته لاړه ما له تاسې په خدای قسم یې بله ورځ دا اوس په چا کې پېښه وکړه تر دغه ډېره غټه مجموعه وه ما له تاسې په ټول عمر بیا دا پېښه د مور نه یا د لور نه یا د مور نه بیا کړې ده چې لور یې تا ته لاړې لمونځ دې وکړه خور یې ته لاړې لمونځ دې وکړه ښځې ته لاړې لمونځ دې وکړه نه په ټوله مجموعه کې داسې څوک نه و چې ګوته یې پورته کړې وای چې په ټولې زندګي ما په خپله ښځه پسې پېښنه کړې یا مې په لور پسې پېښنه کړې یا مې په کور پسې پېښنه کړې چې یې هلته لمونځ کړی ولې داسې کوو پښتني دستور ته پلانکی دوست تقریب دی بیا خفه کېږي چې ما ښځه ورنشي خفه کېږي لور مې ورنشي خفه کېږي خور مې ورنشي خفه کېږي چې ده په اتڼ ونه ګډېږي ونه ګډېږي د ده زوی په واده باندې خفه کېږي الله دې خفه وي العیاذ بالله رسول الله دې خفه وي دین مقدس د اسلام د شاته لوېدلی وي خو چې پلانکی نه شي یو کال ته دستور داسې ده چې جنازه چې د چا زړه وي طالب و ملا ته موږ ترې زړه وي مدرسې ته یې راوړي نه چېرې جنازو ته ځو نه چېرې فاتحو ته ځو ځکه چې الله د دین په خدمت په علم په خدمت لګیا وي دا موقع نه وي چې موږ د خلکو سره جاداري وکړو نو په دغه وخت کې چې د هر قوم مړی شوی وي ما ته ګورې بیان ته ګورې چې د هر قوم مړی شوی وي د دغه قوم خلک د پنجاب هم ورته رارسېدلي وي د دغه قوم خلک د بلوچستان هم رارسېدلي وي خو چې چېرې پراته وي چې تلیفون وشو چې پلانکی مړه ده یا پلانکی مړ ده جنازې ته ټول ورځي اما پنځه وخته لمونځ چې فرض ده د الله د طرف نه جمع ته څوک نه ځي دیني اجتماع ده جلسه شروع ده د خدای د دین بیان کېږي هلته څوک نه ورځي نو هلته ولې ورځي د جنازې لمونځ فرض کفایي ده چې هغه حاضر خلک څوک وي هغه یې وکړي د ټولو مسلمانانو غاړې په خلاصې دي هغه فرض کفایي ته ورځي او د 300 کیلومترو لرې مسافې نه ورځي چې فرض عین ده د الله تعالی د طرف نه هغه به کینه یا جمع ته نه ځي ولې دا شرط د پلانکی د تربور ده چې جنازې ته ونه شي بیا خفه کېږي
فصل چې کوم شیان په تفسیر راته ذکر شوي وي په هغه به تفصیلي ایمان راوړو چې مجمل وي اجمالي لکه یې هسې مثال یې درکړم یو سل څلور کتابونه په دغه کې څلور غټ غټ په تفسیر راته ذکر شوي دي منظر علیهم راته په تفسیر معلوم ده صحایف ډېر دي هغو تفصیلي معلومات موږ ته نور نشته خو مقدار معلوم ده دومره په پلان کې نه وي دومره په پلان کې نه وي په دغه طریقه به ایمان ته راوړي انبیا یو لکه څلورویشت زره کم زیات رسولان کې 314 په دغه اجمالي ایمان وي بیا شپږویشت انبیا په قرآن کې ذکر شوي دي چې هغو په تفصیلي په نامه نامه ایمان وي چې ایمان نه وي نو په دې امورو کې یو آیات چې څوک منکر شي